ژوند یوټیوب چینل درنو مینوالو بیا هم ښه راغلاست یوې نوې ویډیو ته تاسو ته هرکلی درنو دوستانو په نننۍ ویډیو کې تاسو ته ښودل کیږي چې د یو ویډیو سایز څنګه راکم کړئ بې له دې چې د دغې ویډیو کوالټي دې خرابه شي. نو راځو تاسو ته دغه اپلیکیشن ښیم چې د دې اپلیکیشن په واسطه تاسو کولی شئ چې د ویډیو سایز راکم کړئ خو کوالټي هماغسې وساتل شي لکه څنګه چې ده. دغه اپلیکیشن چې د کار لپاره استفاده کیږي ویډیو کمپریس په نوم باندې دی. دغه آیکن یې تاسو ولیده نو په دې باندې یې کلیک وکړئ او دلته تاسو ته هغه ویډیوګانې چې ستاسو په موبایل کې دي ښودل کیږي. ایکسپورټ کې ما سره ویډیو ده نوې ویډیو مې چې همدا اوس جوړه کړه 148 MB ویډیو ده. په دې ویډیو باندې به کلیک هم وکړو او کمپریس ویډیو راځي کټ کول هم دی د دغه ویډیو تیزول مختلف نور فنکشنل لري چې له دغه ویډیو نه غږ لرې کول غږ یې ترې بیل ثبت کول. نو مونږ یوازې د دغه ویډیو د کمپریس سره کار لرو چې مونږ دا ویډیو غواړو چې سایز یې کم کړو او کوالټي هماغسې وساتل شي. کمپریس ویډیو باندې کلیک کوو مونږ ته راځي چې د دغه ویډیو 100% ده تاسو غواړئ چې سایز کم شي د دغه ویډیو. اول خو های کوالټي لو کوالټي او کسټم کوالټي نو دا درې قسمه کوالټیانې دي. نو په های کوالټي کې یا په لو کوالټي کې تاسو کولی شئ چې یو څه د دغه ویډیو سایز راکم کړئ. نو زه چې عموما استفاده کوم په لو کوالټي کې 1280x220 یعنی ایچ ډي کوالټي ده دغه انتخابوم او همدغه سایز ته زه خپله دغه ویډیو کنورټ کوم. تاسو ته بیا دواړه ویډیوګانې په آخره کې وښایم چې زموږ دغه دواړه ویډیوګانې سایزونو کې څومره فرق دی او په کوالټۍ کې څومره فرق دی. نو دا چې تر دغې وخته پورې دا ویډیو کنورټ کیږي یا کمپریس کیږي سایز یې کمیږي نو زه به ویډیو سټاپ کړم. دوستانو زړه به نه تنګوئ دغه پروسه یو څه وخت اخلي. نو ما هم له ډېر انتظار نه وروسته تاسو ته ګورئ په ویډیو کې چې 100% زما ویډیو کمپریس شو او له 148 MB تقریبا 51 MB دغه ویډیو راکمه شوه. نو له کمپریس کېدو نه وروسته دواړه ویډیوګانې تاسو ته ښایم. وروستی ویډیو چې کمپریس نه وروسته مونږ ته لاسته راغله دا ده 51.69 MB دا ویډیو ده. تاسو ګورئ د دې ویډیو کوالټي دا د دې ویډیو کوالټي او اوس هم هغه بله ویډیو چې تاسو ته یې زه اوس ښایم چې د هغې سایز دا ویډیو ده. نو د دې سایز هم تاسو ته ښایم. د دې سایز 155 MB. نو تاسو دا ویډیو هم وګورئ. ګورئ چې په کوالټي کې ډېر زیات تغیر نه دی راغلی. نو لږ تغیر د دې لپاره راغلی چې دغه ویډیو ریسایز شوې ده نو هغه کیفیت ډېر له لاسه نه دی ورکول شوی. نو بیا هم که تاسو غواړئ چې د ویډیوګانو سایز مو کم کړئ او انټرنیټ ته یې پورته کړئ نو ویډیو کمپریس دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ او له دې نه تاسو کولی شئ چې استفاده وکړئ تر څو د غټو سایزونو ویډیوګانې مو راکمې کړئ. مننه. زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ کمنټ وکړئ لایک وکړئ. که نور څه پوښتنې لرئ یا هم کوم اپلیکیشن یې مو په کار وي موږ سره اړیکه وکړئ موږ به یې تاسو سره شریک کړو.